دا د دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 50,000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی او دا ډیر وخت مخکې سوی و چونکې په لارې کې ستونزې وي هغه ستونزې د اورېدو دپاره البته دا د هر ملک بل ملک ته چې ځي ضرور په لارې کې څه ستونزې وي نو هغه ستونزې تر یو اندازې پر اوسه حل سوي دي دغه دی چې اوس 2,500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد څخه کومک سوی و هغه را رسېدلی دی. موږ د هندوستان هیواد د دغې مرستې نه چې هغه 50 مټرکه ټنه مرسته یې په دغه سخت وخت کې د افغانستان د دغه غریب هیوادوالو سره وکړله موږ له دوی نه ډېره مننه کوو او په آینده کې هم له دوی نه ډېره مننه کوو چې دوی د افغانستان دغه کړېدلی او ځورېدلی ملت سره که هغه هر قسم مرسته د دوی ضرورت لري که هغه خوراکي وي او که د بیت توکي وي چې دوی ورسره مرسته کوي موږ د دوی نه هیله کوو چې دوی د افغانستان د کړېدلي ملت سره مرسته وکړي په نورو ملکونو باندې هم دغسې زه د بهرنیو چارو د وزارت په نمایندګۍ باندې دوی نه زه غوښتنه کوم چې تاسې د افغانستان د خلکو سره چې هر قسم مرسته وي هغه ورسره وکړئ. د هند هیواد څخه مننه کوو چې زموږ وګړو سره زموږ ولس خلکو سره کومک کړی ده او موږ په نورو کومکونه نه دي کړي موږ په هغو باندې هم غږ کوو چې د مظلوم ولسونو باندې خصوصا افغانستان دی دا څلور هیوادونه دي چې د کومک ورسره وکړي. نوم مې ضیاءالدین ده د آزاد افغان شرکت ترانسپورتي شرکت مسئول یم او د دوست هیواد هندوستان څخه د 50,000 ټنو غنمو کوم کومک چې شوی و د هغې جملې څخه 2,500 ټنه په 240 لاریو کې نن په خیر د تورخم له لارې جلال آباد ته راورسېدل او نن هم افتتاح وکړه ورته د واګي بندر د هندوستان د واګي بندر څخه رابار شوي او په ننګرهار کې تخلیه کېږي.